د نن ورځې له ډیرو مهمو خبرونو تاسو خبروم. ایران او پاکستان بیا په افغان خاوره تیرې کړې. ملا یعقوب څه کوي، څه پلانې نیولې دی، ترڅنګ یې له ډیرو نورو مهمو خبرونو مو هم خبروم. نو دغه ویډیو حتما وګورئ. په سر کې دې خبر ته راځم چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د افغانستان کنګل بودیجې په هکله غوره اقدام کړی دی. هغه د نیویارک جنوبي محکمې ته یو لیک استولی او پکې ویلي افغانان خپله د تروریزم تر ټولو ډیر قرباني دي، ځکه نو د افغانستان کنګل پیسې باید د سپټمبر د 11 قربانیانو ته د کرامت په توګه ورنه کړل شي. هغه ویلي دي 95 سلنه افغانان د مهال پوره خوراک ته لاسرسی نه لري او امریکا باید خپله پریکړه واخلي. نیمروز پر نیمروز د پاکستان تازه یرغل. ځایي اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت نیمایي خاوره پاکستان لاندې کړې ده. بعضې انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي دي د نیمروز ولایت کې د پاکستان ښکاره اشغال په ګوته کوي. هغوی د دې ولایت په خاوره کې رامخته شوي دي او خپل ټانکونه یې ځای پر ځای کړي دي. خو د هېواد واکمنان او دفاع وزیر چې ملا یعقوب دی د ملا عمر زوی خړې سترګې ناست دي. خو دا چې کله به اقدام کوي په راتلونکو ویډیوګانو کې به در سره شریک کړو. بلخوا ایران هم د افغانستان سره پر پوله ټانکونه او نورو پوځي تجهیزات پر ځای کړي دي. د طالبانو سره د ایران پر پوله تاوتریخوالی د دې لامل شوی دی چې ایران له افغانستان سره پولې ته څیرمه ټانکونه او نور پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي. 2 ورځې وړاندې طالبانو 8 ایراني ساتونکي افغانستان ته د وختو په تور نیولي وو. غازي امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازي امان الله خان د 22 تلین په مناسبت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په جنوبي وزیرستان کې په خپل کور کې د هغه تلین ولمانځه. د غورځنګ ملګرو په بڼو کې د مرکزي کمیټې غړی حاجي صمد په مشرۍ کې ولمانځه او د پښتون ژغورنې غورځنګ جنوبي پښتونخوا ملګرو په جنوبي پښتونخوا کویټه کې د صوبایي صدر نور پاچا په مشرۍ کې ولمانځلو. د غورځنګ ملګرو په بیلابیلو سیمو کې په ډیر درنښت سره د غازي امان الله خان تلین لمانځلی دی. ننګرهار د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر څخه په خپره کړي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د 2001 خالد بن ولید قل اردو اړوند د 3 بلې لیوا قومندان او یو شمېر مسؤلینو له لورې په دې لیوا کې د استقلال په نوم یوه راډیو جوړه او وړمه ورځ یې رسما پرانیسته وشوه. خبرپاڼه زیاتوي چې دا راډیو به په 88.5 FM څپو اسلامي خپرونې کوي. او په پای کې هم غواړم دا درته ووایم چې د طالب پاتې خړ پړ وران افغانستان له ټولو ستونزو سره تیرو شلو کلونو دې رنګینیو او آبادیو ته ورسوه، خو بیرته د همغو ورانکارو لاسته ولوېده. د طالب هره ورځ دوام دا رنګیني کمرنګ او د هېواد د آبادۍ راتلونکي ستره ملي دنده له ستونزو سره مخامخ کوي. موږ باید د لا ډېر بیرته شاتګ، ورانۍ او غربت او خړ پړ حالت رامنځته کېدو مخه ونیسو. دا ملي دنده ده او باید جدي وګڼل شي. طالب د دې ملک په راتلونکي کې هیڅ ځای نه لري، نه یې هېواد ته خیر رسېږي. د طالب یو شرم خلاص نه وي چې بل ورته پیدا شي او یوه ستونزه لا هواره کړي نه وي چې بله راولاړه شي. تاسو په دغه اړه خپل نظر کومنټ کې لیکلی شئ. که مو سول افغان تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، اوس یې حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل تر اخره وګورئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ته نوي خبرونه راوړم. ښه وخت ولرئ.